سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زه احمد شاه هوتک یم، امیګریشن کنسلټنټ د کالیفورنیا په سټیټ کې. یوه پوښتنه چې زیات دوستان له منګه کوي هغه دا ده، وایي زما د اسایلم کیس په پینډینګ کې ده او یا هم د ګرین کارت کیس مې پینډینګ کې ده، یعنی تر اوسه اپروف شوی نه ده، انټرویو مې تېره شوې ده. نو آیا زه کولی شم چې له امریکا نه بهر سفر وکړم؟ هو، تاسو کولی شئ چې له امریکا نه بهر سفر وکړئ، خو زمونږه مشوره دا ده چې تر هغو پورې ستاسو اپروول نه وي راغلی تاسو بهر سفر مه کوئ. نو که تاسو بیا هم مجبوري وي او غواړئ چې سفر وکړئ، نو له دې که چېرته پاسپورټ لرئ نو تاسو باید اډوانس پرول ته درخواست وکړئ. له دې نه مخکې چې سفر وکړئ، کله چې تاسو اډوانس پرول راورسېده نو تاسو بیا کولی شئ چې بهر سفر وکړئ او بیرته چې امریکا ته راننوځئ نو اډوانس پرول تاسو ته ری انټري تاسو ته اجازه درکوي چې د امریکا خاورې ته دوباره داخل شئ. او که چېرته پاسپورټ هم نه لرئ نو تاسو باید له دې نه مخکې چې سفر وکړئ باید دوه شیانو ته درخواست وکړئ. یو خو اډوانس پرول ده چې بیا امریکا ته راننوځئ اجازه درکوي، او دوهم ټراول ډاکومنټ ده. ټراول ډاکومنټ چې ده د پاسپورټ په ځای باندې تاسو کولی شئ چې وکاروئ. نو دغو دواړو ته باید درخواست وکړئ. کله چې تاسو دا دواړه ډاکومنټ راورسېدل بیا تاسو کولی شئ چې خارجي سفر ولرئ. مننه.